السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو دروښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک آیډي د ټول عمر لپاره ورختم کړئ. هو ملګرو، دغه طریقه زه تاسو ته ښیم، دا په 100 کې 100% کار کوي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم د نور ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو، دلته تاسو به تر ټولو مخه فیسبوک ته راسئ. په فیسبوک کې که تاسو غواړئ چې د هر چا ویډیو وربنده کړئ، د هغه سړي نوم به پیدا کړئ. ملګرو، هغه سړی به تاسو پیدا کړئ، په هغه سړي پروفایل به تاسو خلاص کړئ. کله تاسو د هغه سړي پروفایل خلاص کړئ نو تاسو اوس کولی شئ چې د دې سړي آیډي وربنده کړئ. ملګرو، مور ته به راسئ. په مور کې به دلته راسئ کاپي لینک ټو پروفایل دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ. کاپي لینک ټو پروفایل اول البته تر ټولو مخکې تاسو دا پروفایل کاپي کړئ، بیا به دغه رقم دلته راسئ ګیو فیډبیک او ریپورټ دیس پروفایل، بیا به په دې باندې کلیک سره وکړئ. ملګرو، کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو بیا به دلته راسئ پیک اکاونټ ته. دلته پیک اکاونټ لیکلی ده، په دا پیک اکاونټ به کلیک سره وکړئ. بیا به دغه رقم دلته سینډ ووایي. ملګرو، کله تاسو دلته سینډ ووایي بیا به دلته تاسو راسئ ریپورټ دیس پروفایل. ریپورټ پروفایل لیکلی ده، بیا به تاسو ریپورټ پروفایل ووایي. ملګرو، کله تاسو دا ریپورټ کوئ د هغه رقم دلته راسئ دا کوچنی ټیک مارک شان چې ده په دې به کلیک سره وکړئ او دغه رقم به دا ریپورټ کوي. ملګرو، کله تاسو دغه دلته ریپورټ کوئ بیا به دلته تاسو دا چیز کوئ ډن کوئ او دغه رقم به بیرته په بیک باندې ولاړ شئ. ملګرو، کله تاسو په بیک باندې ولاړاست اوس به راسئ خپل موبایل کې به خپل پروفایل خلاص کړئ. خپل پروفایل څنګه خلاص کړئ دلته به راسئ هیلپ اینډ سپورټ ته. په هیلپ اینډ سپورټ کې به ملګرو تاسو دلته راسئ ریپورټ ا پرابلم دا باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم دلته سمثینګ ایزنټ ورکینګ په دې به کلیک سره وکړئ. ملګرو، کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به دغه رقم دلته راسئ، تاسو به دلته غلطي نه کوئ، دلته به راسئ پروفایل به پیدا کړئ. ملګرو، کله تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ دلته کوم لینکس موږ دلته کاپي کړئ هغه به دلته پیسټ کړئ او دغه رقم به دلته سینډ ووایي. ملګرو، کله تاسو سینډ ووایي اوس به په 2 منټه اندر کې دغه آیډي له ټول فیسبوک څخه ختم شي. نو دغه رقم بیا زه تاسو یوه بله طریقه هم درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې بل چاته یو لینک ولېږئ، هغه ماس په لینک باندې کلیک وکړئ، د هغه ایمیل او پاسورډ به دواړو تاسو درښیي. نو دغه رقم بیا تاسو کولی شئ د هغه سړي آیډي هم بنده کړئ. نو ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې او د دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.